جابر ریاست دی او دقه قانون دی او دقه ادارې دي والله چې زه خپل پلار سره لس ځله د سیچوګانو هغه ته تللی یم د اس پي ګانو هغه ته تللی یم ډي سي ته ورغلی یم زما اوس هم په دستکیب باندې لایسنسې پرتې دي ما ته د هنګو ډي سي د پېښور ډي سي کلیر کوي نه وایي دا شیډول 4 کې دی نو چې تا ما نه وسله اخیستې ده ته ما ته حفاظت نه راکې ته ما ته لایسنس نه راکې زه دې ورته شیډول 4 کې اچولی یم زه دې ورته ECL کې اچولی یم زه دې د چلانو لاسونو نه ورته تړلی یم نو ته ما په کوم قانون وچې دا بل چا ووچلو زه خو تا ووچلم که نه زما خو بل هېڅوک نه و زه خو تا ورته په لاسخپو کړی ومه که تا ما ته لایسنس راکولی تا یو ایسي چې ګوټ کوې چې هېڅ د عالم په مخ کې د هغه هېڅ حیثیت نه وي هغه څه شل دېرش کسونه ګاډ وي او زموږ علما دغه شان ته کله په منبر کې شهیدان کېږي کله په محراب کې شهیدان کېږي تاسو د هغې نه خیرت تاسو ته پښتو نه درځي تاسو وایئ چې موږ د دین قدر کوو ای ریاسته ته زموږ د دین قدردان نه یې ته زموږ دین بېزته کوې ته زموږ پښتون تباه کوې ته زموږ اسلام کلچر لیکلی یې ختمې که تا د اسلام کلچر کولی تا کې به د اسلام خلکو قدر وی تا کې به د خپل ایسچو قدر نه وی تا کې به صرف د ایسچو قدر نه وی نه به تا کې د ډي سي قدر وی تا کې به ټولو نه زیات قدر چې کوم نوم باندې تا پاکستان جوړ کړی او خلکو ته دې وي چې دا ما لا اله الا الله به جوړ کړی دی والله چې دغه لا اله الا الله د اویانو به ورکې قدر وی نن حقه لا اله الا الله دا یان شهیدان کېږي نو ملګرو زما اخري خبرې دي ما د پلار ډېر پرې لاش تله راوړی دی خو پښتنو تاسو فیصله وکړئ د پی ټي ایم ملګرو ته خواست کوم حنیف دلي ته زما د والد صاحب چې څومره ملګري دي دوی ته خواست کوم چې زما والد صاحب ګوره دا ډېر بېغیرته ریاست دی چې دې نه تاسو دا شی خاورې ته او بغیر د څه اعلان یې خاورې ته کېدی والله چې ډېر خلک دله ورک کړو دا هم دله ورکوي دا شهید اخیری شهید کې او داسې فیصلې وکړي او داسې به هغه وکړي چې دوی ته پته ولګي چې پښتانه نور وینه نه ورکوي پښتانه نور شهیدان نه ورکوي موږ ته به بیا نور منیر شاکر پیدا کېږي دا نشو پیدا کولی نو پښتنو زما قاتل تاسو ته معلوم دی زما قاتل دقه ریاست دی او بله یوه خبره د هسپتال په باره کې کوم چې زما والد صاحب والله د اوټي پورې ټیک ټاک و چې هغه حتی چې د خپلو کونکورو د لوپلیټو د دې ګولیانو نومونه هم ډاکټرانو ته وښودو او ډاکټر یوه ویډیو ورکړې وه هغه یې ډیلیټ کړې دی بیا یې بله ویډیو ورکړې چې دا موږ ته بېهوشه حالت کې راغلی او حالانکې تر اوټي پورې ما سره خبرې کړي دي او ډاکټر ته خپل نومونه اخیستي دي چې زه دا ګولۍ خورم زړه مسله مې ټیک ته خپې مې صرف سوځي والله چې زموږ ډاکټر سره صرف لانجه په دې وه چې نه خپه یې نه کټ کوو ډاکټر وایي چې نه خپه به ترې کټ کوو د مرګ او د ژوند خو کیسه نه وه خوراک روغ و او بیا چې اوټي ته دننه کړو فقط 5 منټ دی نه هم کم ټایم کې کیدی شي حقا بار چې راووتو ما ته یې تسلیانې په راکولې زه پوه شوم چې سړی ایکسپایر کړو راته او اوس راته تسلیانې راکوي او تر اخره پورې موږ که هغه سی سی ټي وي فوټیج څوک راواړئ ما چغې وویلې چې د های سرجن ولې نه راځي هغه ولې نه راځي ایمس پسې دا تلی نه راتلو ورته هېڅوک هم ورته نه راتلو باقاعده پلان دا شی و چې دا سړی ځای شي په هرې طریقې باندې کني بم کې زما والد صاحب بد شی و صرف پکې وخت پی ماته و په یوې خپې نه چېرته سړی مریا او بیا د مفتي منیر شاکر غوندې سړی هغه خو غرونه خوځولو هغه ته تر اخره پورې دا کیسې کول چې زه ټیک ټاک یم صرف د لاندې خپې غم راله وکړم ये जो दहशत गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है ये जो नामालूम है ये जो नामालूम है ये जो दहशत गर्दी है ये कर्नल जर्नल ये कर्नल जर्नल ये कर्नल जर्नल ये जो दहशत गर्दी है बहरहाल چې څومره ملګري راغلي دي ये बाजी खून की बाजी है ये बाजी तुम ही हारोगे ये बाजी खून की बाजी है ये बाजी तुम ही हारोगे हर घर से मुफ्ती निकलेगा तुम कितने मुफ्ती मारोगे چې څومره ملګري راغلي دي ګوره زما سره هغه الفاظ نشته چې زه ستاسو په څه طریقې په کوم انداز او په کوم الفاظو شکریا ادا کړم خو دغه د پلار دا پرې اندام د هغه کوم چې تاسو سره الله ډېر ښه وکړي واقعي چې زما پلار تاسو په مړ باندې هغه ته چې کوم عزت ورکړو
دغه راغه حق الله دې تاسو ته ډېر اجرونه درکړي چا سره به ملاقات کېږي چا سره به نه کېږي زما والد صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ او یاد ساتئ چې زما د والد صاحب قاتل معاف نه کوي پښتنو زما والد صاحب د قاتل صرف ریاست دی صرف ریاست دی بل هېڅ څوک هم نه دي وصلی الله علی النبي